وایي ځای چې پور بنګړو ته چېرته وغواړو دا ځلې روجې نه اختر مخکې دی او شاته مې چا لاس لمن ته واچوو شاته مې چا لاس لمن ته واچوو ما وې یکه مکلو ټټر مخکې دی کلي کې مننه وایي کلي کې څوک بیا سرتوره شوي ده زول ورپسې شاته صادر مخکې دی او ځکه خو تاثیر مقام ته نه رسي ځکه خو تاثیر مقام ته نه رسي دلته د رهبر نه لښکر مخکې دی یو لنډیز غزل دی وایي داسې مې نظر کې سفر مخکې دی داسې مې نظر کې سفر مخکې دی الوزم خو مانه وزر مخکې دی او داسې مې نظر کې سفر مخکې دی الوزم خو مانه وزر مخکې دی او ځای چې پور بنګړو ته چېرته وغواړو منظر صاحب ځای چې پور بنګړو ته چېرته وغواړو دا ځلې روجې نه اختر مخکې دی مننه وایي ځای چې پور بنګړو ته چېرته وغواړو دا ځلې روجې نه اختر مخکې دی او شاته مې چا لاس لمن ته واچوو شاته مې چا لاس لمن ته واچوو ما وې یکه مکلو ټټر مخکې دی وایي شاته مې مننه وایي شاته مې چا لاس لمن ته واچوو ما وې یکه مکلو ټټر مخکې دی او ورکې د جومات راته مولا ووایي ورکې د جومات راته مولا ووایي څه کې لیونی مندر مخکې دی مننه وایي ورکې د جومات راته مولا ووایي څه کې لیونی مندر مخکې دی او چغې شوې چې بل کلي ته یې وشړی چغې شوې چې بل کلي ته یې وشړی خلک ورپسې دي نهر مخکې دی او کلي کې څوک بیا سرتوره شوي ده کلي کې څوک بیا سرتوره شوي ده او زول ورپسې شاته صادر مخکې دی وایي کلي کې مننه وایي کلي کې څوک بیا سرتوره شوي ده زول ورپسې شاته صادر مخکې دی او ځکه خو تاثیر مقام ته نه رسي ځکه خو تاثیر مقام ته نه رسي دلته د رهبر نه لښکر مخکې دی ډېره زیاته مننه ډېره مننه منظر صاحب که اجازت وي زه به یو بل وړوکی غونې کلام یم وایي د ورځې قاتلان دي هم په شپو قاتلان ګرځي د ورځې قاتلان دي هم په شپو قاتلان ګرځي وطن کې مخامخ لا د مودو قاتلان ګرځي مودو قاتلان ګرځي او راځئ چې پښتنو دغه تپوس خو ترنه وکړو راځئ چې پښتنو دغه تپوس خو ترنه وکړو تر اوسه ژوندي څنګه د درخو قاتلان ګرځي مننه او د کوره بهر نه شئ په غرمه کې یا ماښام کې په تاسو پسې هر وخت لیونو قاتلان ګرځي مننه او سینه کې به یو ځل زما دا جام د صبر توی شي لیلا چې مخامخ ستا د بنګړو قاتلان ګرځي مننه او وایي سینه کې به یو ځل زما دا جام د صبر تل شي لیلا چې مخامخ ستا د بنګړو قاتلان ګرځي او نغمې زما د خولې نه په چونګونو کې راکاږي نغمې زما د خولې نه په چونګونو کې راکاږي په ما پسې خو داسې د تمغو قاتلان ګرځي مننه وایي نغمې زما د خولې نه په چونګونو کې راکاږي په ما پسې خو داسې د تمغو قاتلان ګرځي او تاثیره د پښتو په نوم د چا ګریوان ته لاس کړم د پښتو په نوم د چا ګریوان ته لاس کړم وطن کې خو بلا په خروارو قاتلان ګرځي ډېره زیاته مننه زه زمونږ چینل نوی ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټي وي نوی ویډیوګانې تاسو ته